ناټو په افغانستان کې ماته شوه. د روسي بهرنی چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ناټو ماموریت له کلونو جګړې او تلفاتو ګاللو وروسته په افغانستان کې شکست وخوړ. اعلامیه چې له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو خپره شوې پکې راغلي. له 2 لسیزې پوځي مبارزې وروسته لا هم طالبان د افغانستان پر نیمایي خاوره واکمن دي او د حکومت پر ضد جګړه کوي. اعلامیه کې راغلي تیرو 20 کالو راهیسې افغانستان کې د مخدره توکو تولید څو چنده ډیر شوی، زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي، اداري فساد اوج ته رسیدلی او افغانستان لا هم د نړۍ یو بېوزله هیواد دی. روسیې پر امریکا نیوکه کړې چې له 20 کلنې جګړې درندو مصارفو زرګونه افغانانو او بهرنیو پوځیانو له وژلو وروسته په دې پوه شوه چې افغان کشاله پوځي حل نه لري، حالان کې دا هر څه ډیر پخوا څرګند و. دا وروسته له هغه چې یوه اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې د روان کال سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه هیواد ته راستانه او په دې سره افغان جګړه د تل لپاره ختمه کړي.